جناب رئیس صاحب د صرافانو دا زما په د حکومت په زمامدارانو باندې غږ دی چې همدغه تاجر دی د ترانسپورټ مسله ده د وزیر صاحب د ترانسپورټ سره ما خبرې وکړې هغه ویلې ما یو مکتوب صادر کړی دی ولې د وزیر صاحب داخلي او د وزیر صاحب د فواید عامې سره د دوی مشکل لا پاتې دی په دې لاره کې د په هر شارع باندې دوی نه پیسې اخیستل کیږي حکومت باید د تجارانو مشکل ته جدي متوجه شي او دغه مشکل حل کړي جناب رئیس صاحب د بودیجې مسله ده په بودیجه کې زه د ټولو وکیل صاحبانو نه او ستا نه خواست کوم جناب رئیس صاحب چې ډېر خلک په تشویش دي ملک د ډېر بد حالات سره دی او دغه د بودیجې مشکل ته یو د پای ټکی کېدی د شپون معاش نه یې کټ کوي د وکیل صاحبانو د معاش نه یې کټ کوي د معلمینو معاش واده کړی د حکومت وزیر صاحب د مالیې دې راشي او دلته د وضاحت ورکړي چې آیا ته دغه معاش ورکوې که نه یې ورکوې نور دغه د بودیجې مسلې ته د پای ټکی کېدی او آخري موضوع مې دا ده جناب رئیس صاحب چې د هرات موضوع باید جدي ونیسي یو آیت ورته تعیین شي د ولسي جرګې نه او دغه موضوع به راسي چې آیا دغه سربازانو چې هلته کومه سالنګاري کړې ما یو کلیپ ولید د خلکو د تجارانو مال چور شوی دی تالان شوی دی دا د هرات موضوع داسې نادیده مه نیسئ دغه تجاران دي. تشکر شپون صاحب. محترم کامین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملت درنو استازو سهار په خیر. د افغانستان د اساسي قانون نویمه ماده وایي چې که چیرې د ملي شورا په اجلاس کې کلنۍ بودیجه یا پرمختیایي پروګرامونه یا عامه امنیت د هیواد خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا سره مربوط مسایل او موضوعات تر خبرو لاندې نو ولسي جرګه نسي رخصتېدلی. ښاغلی رئیس صاحب دلته یوازې د بودیجې بحث نه دی عامه امنیت هم دی ځمکنۍ بشپړتیا هم ده او اوسنۍ شرایطو کې افغانستان تر بل هر وخت په ډیر خراب حالت کې دی نو د تالار بندېدل د نویمې مادې پر اساس د اساسي قانون خلاف د اصولو کار دی چې تیره دوشنبه تالار بند او نن هم هڅه د دې کېدل چې تالار بند واوسي د تالار بندېدل په دې معنا چې د ولس د غږ بندول دي د تالار بندېدل په دې معنا چې موږ په لوی لاس باندې هغو کسانو ته پاس ورکوو چې هغوی د افغانستان خیر نه غواړي هغوی په افغانستان کې جنجال غواړي او هغوی د افغانستان د 40 ولایتو د 15 میلیونو افغانانو د اواز چوپېدل غواړي. ښاغلی رئیس صاحب زموږ هیله دا ده چې پر بودیجې باندې خو کار روان دی د دې ترڅنګ نور مهم مسایل چې دي چې هغه عامه امنیت دی هم موږ کولی سو چې خپله ولسي جرګه خلاصه وساتو او د ملت دردونو او جنجالونو ته انعکاس ورکړو. د دې ترڅنګ د صرافانو مسلې ته اشاره وسول دا د افغانستان یو اقتصادي څرخ دی دا باید په دې شکل باندې بند نسي او هر څه ژر مشکل حل سي. د ترانسپورټ مشکل ښاغلی رئیس صاحب په ټول افغانستان کې هغه که د ایرتانه څخه تر تورخمه پورې دی هغه که د تورغونډۍ څخه تر سپین بولدکه پورې دی پر ټولو لارو باندې احتجاجونه دي خلک ډېر سخت په عذاب دي زرګونه انسانان پر لارو باندې بند پاته دي د پولیسو د خراب چلند څخه د ترانسپورټ د وزارت د غرفو څخه او د فواید عامې وزارت د ترازوګانو څخه خلک تر پوزې پورې راغلي دي. ښاغلی رئیس صاحب د بودیجې په اړه باندې بودیجه 3 ځلې راغلې ده مسوده دریم ځل د مسودې څېړل په دغه شکل باندې په څه معنا دی چې دومره وخت ضایع کیږي او بالاخره پړه پر کمیسیونو اچول کیږي چې تاسې خپل نظر نه دی ورکړی د اصولو له مخې کله چې ګزارشګر زی د بودیجې کمیسیون ته د بودیجې د کمیسیون لخوا څه غوښتل کیږي زموږ ګزارشګران آماده دي ګزارشګران نه دي غوښتل سوي د بودیجې کمیسیون ځینې غړي ټول کمیسیون نه په قصدي شکل باندې بودیجه ځنډوي او زما معلوماتونه چې هغه به بلې جلسې ته انشاءالله ښه پاخه کړمه دا ښیي چې هغوی د یو معاملې په تمه دي او خدای دې وکړي چې دا مسله درواغ سي. زه د درنو وکیل صاحبانو څخه هیله کومه چې ستاسې له دې مبارزې څخه سوء استفاده ونه سي ځکه هغه مسایل چې د ملت واقعي استازو غوښتل په بودیجې کې تر یو حده پورې تغیرات پکښې راغلي دي نور د بودیجې ځنډ د یوې معاملې په معنا دی او د ملت په خیر نه دی. تشکر کامین صاحب. محترم فرای صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب رئیس صاحب اداري پلاوي او وکیل صاحبان په اجازه جناب رئیس صاحب زه نه پوهیږم چې بودیجه د مالی او بودیجې په کمیسیون کې د اصلاحاتو په موخه ځنډیږي که د معاملو په موخه زموږ
ټول ولسونه، مامورین، معلمین، سربازان، د دولت ټول کارکونکي و دې ته انتظار دي چې د ولس استازي به نن و سبا بودیجه پاسوي، ځکه چې دوی معاشونه یې ځنډېدلي دي او په ډېر تکلیفو کې دي. حتی تر دې حده چې خپل د شپې ډوډۍ هم نه لري، د هغه لپاره هم د دکاندار څخه پور کوي. تر دې حده رسېدلي چې نن دکاندار هم دوی ته پور نه ورکوي، ځکه چې دا 2-3 میاشتې کېږي چې د دوی معاشونه ځنډېدلي دي. نو جناب رئیس صاحب، نور موږ د ولس استازي غوښتنه کوو چې د بودیجې کمیسیون دی هر څه عاجل مختلط کمیسیون جوړ کړي چې پر بودیجې باندې نهایي بحث وشي. هغه دی د معلمینو، مامورینو د معاشو مسله هم تر حده پورې حل شوې ده. که دا موږ تاسې وغواړو چې دا ټوله مسایل به په یو ځل اصلاح کېږي او حل کېږي، دا امکان نه لري په دې مملکت کې. نو بناء جناب رئیس صاحب، زموږ غوښتنه ده چې نور دې بودیجه نه ماتل کېږي او د مختلط کمیسیون نه وروسته باید هر څه عاجل تالار ته راوړل شي. او بله مسله جناب رئیس صاحب، حکومت باید هر څه ژر تر ژره د پاټکي پولیسو چې پر لوی لارې پاټکونه جوړ کړي دي چاره وکړي، ځکه چې دغه پاټکي پولیس د دې عامل کېږي چې نظام د ولسونو ترمنځ بې اعتباره کړي. نو زموږ د حکومت څخه جدي غوښتنه ده چې نور دې د دې پاټکي پولیسو چاره ور وکړي او زموږ ولسونه دې د دغه بدبختیو څخه وژغوري. نن هغه دې ټوله لوی لارې تړلې دي، یوازینی سبب یې له همدغه پولیس دی چې لارې تړلې دي او خلک ځوروي او د دوی څخه غیر قانوني اخاذې کوي. نو زموږ جدي غوښتنه ده چې د دې مسلې جدي پیګیري وشي. مننه. تشکر فرای صاحب. محترمه بلقیس روشن. شکر. سلام عرض میکنم. رئیس صاحب، جدا ما میخواهیم زده‌بندایی که هست از کسایی که اینجا گپ میزنن، ما فکر کنم که شاید دو طرف در وسط امتیاز بگیره، یکی ده از حکومت، یکی ده از وزارت مالیه یا بالاخره به شکل باج. امیدوارم میره افشا بسازه، نامشان بگیره، چون افرادی که نیستن به خاطر منافع مردم گپ میزنه، این بسیار برش سخت است که تحمل کنه که هر کس بخیز دهن خود واز کنه بدون سند و مدرک. و یک مسئله رو میخوای بگیم که وضعیت وطن لطفاً با بودجه خلط نکنیم. در وضعیت جنگ ما فکر نکنه ابدانه و گوشت که ارگ میخورن، 30 میلیون ترکاری که ارگ برای خود گرفته، این تاثیر در جنگ بیاره. وقتی میارد که اگر اینا دلشان به وطن میسوخت، به مردم میسوخت، میلیاردها افغانی که از بندر اسلام قلعه به دست می آورد، حداقل اتفاقیش جور میکرد که امروز مردم میلیون ها دلار خسارت نمیدید. بنان ما جدا میخواهیم که دزدیایی که صورت میگیره در بودجه افشا شود و بازو وقت تصمیم گرفته شود چی درش به. و خط سرخ که تعیین کرده بودیم که معاشات معلم است. امیدوار هستیم که در کود احتیاطی را نگاه نداره که باز با یک فرمان و امر غنی بکشه، باز در دزدی‌های دیگه او را استفاده کنه. از 300 میرسه، 400 میرسه، 1000 میرسه، همین پولی که فعلا پس انداز داره امور تقسیم کنه بر معلم و بر اجیر و مامور، میشه که باز بخش نظامی ها یک طرح بر وسط سال به اگر راست میگه حکومت. مسئله صرافا و ترانسپورت واقعا جدی است. اگر صرافی ها باز می بود، شاید یکی از عوامل که حادثه اسلام قلعه افتاد نمیفتادن. در ترانسپورت مردم پول تکت هوایی نداره که رفت آمد کنن، تمام موترها بند است. واقعا طالب اخاذی میکنه، ای حکومت میگیره، پلیس اخاذی میکنن، دریورها و موتروانا بسیار در یک روزگار سخت به سر میبره که در یک جدی تصمیم بگیرین. من سر اوضاع وطن جالب است که این بحث بسیار کلان شاید باشه که کسایی مثل گلبدین واری، یک جنایتکار آشکار، یک خائن معلوم الحال بخیزه تهدید کنه. ما قبول داریم که اگه این حکومت اگر غنی بی حیثیت نمی بود، تو واری
قاتل را نمی آورد گل به گردنت نمی کرد، میلیون ها افغانی باج برات نمی داد، باج از امیق خارجیان نمی گرفتی. در این شک نیست که تنظیمای افغانه و اشگانه ایران و پاکستانی اینا یکی از کسایی هستند که بیشترین خیانت در حق مردم افغانستان کرده و مردم افغانستان اینا رو نمی بخشند. بنان هر آن کسی که بگه با اینا صلح میه، اینا با برادران طالبی خود هیچ فرق نداره. اما تو که دیدین علاگل بیشرمانه گفتن طالبا برادرای ماست، ما افتخار میکنین. بنان مردم افغانستان میشناسن که کی خائن است در این مملکت، کی ویرانی کرده، کی بر ارواح خوشنودی پاکستان. تشکر روشن صاحب. محترم حاجی صاحب سید احمد سیلاب. جواب چی را؟ وقت بته وکیل صاحب را وقت بته. سیلاب صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی رئیس صاحب، د ولس معززو استازو سلامونه و درنښت او ورځ مو هم په خیر. ښاغلی رئیس صاحب، ولسي جرګې ځینې مهمې غوښتنې او وړاندیزونه د 14 په ملي بودیجه کې درلوده چې ټوله مکمل یې 19 ولې په ټولو کې مهم یې فقط 4 وه. د معاشاتو موضوع چې موږ غوښتله چې په معاشاتو کې دې د عدالت تامین او د قانون تطبیق واوسیږي او تعدل دې په معاشاتو کې راوستل سي. واحد عملیاتي و چې صلاحیتونه د اندازې څخه زیات و هغه دې محدود سي او هغه صلاحیتونه دې و مربوطه وزارتونو ته ورکول سي. دسترخوان ملي و چې ولسي جرګې رد کړی و او پر دې مو بحث سره وکړي چې چون مصوبه وجود لري دغه دسترخوان ملي مبلغ دی د 14 د ملي بودیجې څخه وایستل سي او ځینې نور وړاندیزونه چې په 19 25 او 22 کوډونو کې مو د اصلاحاتو غوښتونکي وو. خوشبختانه په معاشاتو کې هم دوی وعده وکړله چې د کښته رتبه مامورینو او استادانو معاشونه به لوړیږي. واحدي عملیاتي صلاحیتونه محدود سوله. د دسترخوان ملي مبلغ د 14 د ملي بودیجې څخه وایستل سو او د 19 22 او 25 کوډونو کې هم په کافي اندازه باندې اصلاحات راغله. ښاغلی رئیس صاحب، افغانستان په ډېر دردونکي، زورونکي او کړونکي حالت کې قرار لري. د یوې خوا څخه جنگ دی، د بلې خوا څخه د سولې نامعلومې خبرې دي، د بلې خوا څخه ټوله ترانسپورټي شرکتونه ولاړ دي، ټوله لارې بندې دي، د بلې خوا څخه صرافۍ او کاروبار بند دی، د بلې خوا څخه غټې پروژې ټوله په ټپ ولاړ دي. اقتصادي څرخ د افغانستان د ټول په ټپه باندې ولاړ دي او اکثره موضوعات د 14 ملي بودیجې و تصویب ته ولاړې دي. ښاغلی رئیس صاحب، ګنګوسې دي او د باندې او دلته چې موږ ګورو ځینې ویره او اندېښنې دي چې په د 14 په ملي بودیجې کې ځینې قراردادونه غوښتل کیږي، پروژې غوښتل کیږي او باج غوښتل کیږي او بیرته د سره څخه وزیران راغوښتل کیږي و دغه ته د مالیې کمیسیون ته اوس بیرته د سره څخه وزیران راغوښتل کیږي. دا یې پلا راغوښتل سوی ده، دا سریال دی بیرته د سره څخه نه شروع کیږي. هغه معلوماتو چې کوم وزیران ورکړي دي هغه په کافي اندازه باندې زیات و، هغه کاپي دي. هیله کو زموږ هیله دا ده چې بودیجه دې نور نه شخصي کیږي، بودیجه دې نه ګیروګان کیږي او یو تفاهم ته چې سره ورسیږي. د شنبې او فوقالعاده غونډې ته دې بودیجې سند راوړل سي او د تایید رایه دې ورکول سي. ولس ټوله په ډېر بد حالت کې دی. که یوه میاشت موږ ته معاش را نه کول سي چې موږ هم اقتصادي وضع مو سمه ده، زموږ حالات بچي شي. هیله کومه چې د ولس درد دې درک کول سي، د ولس مشکلات دې درک کول سي او نور دې بودیجې ته د تصویب رایه ورکول سي. تشکر سیلاب صاحب. محترم مقبل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، منشي صاحب، د ملت درنو استازو، السلام علیکم ورحمت الله. سهار مو په خیر. جناب رئیس صاحب، زه غواړم په 3 موضوعاتو خبرې وکړم. هیله ده چې جنبندي کې در سره ونیسئ. اول، جناب رئیس صاحب، کله چې ولسي جرګې ته د بودیجې مسوده راغلې د هغې ورځې نه د حکومت د اعتراض تور پورې کېږي چې ولسي جرګې ملي بودیجه ګیروګان نیولې، ولې ولسي جرګې ورته 18-19 موارد وړاندې کړل چې په دې کې د اصلاحات راشي.
خو تر کومه حده چې موږ مطالعه کړې تر یو حده اصلاحات راغلي دي. ګورئ که چیرې بودیجه تصویب نشي زموږ ټولې انکشافي پروژې شاته ځي. موږ ته نړیوال ډونران چې پیسې راکوي یو معین وخت هم ورته لري. که چیرې په هغه وخت کې د پیسې مصرف نشي هغه بودیجه بیا ریفنډ کیږي. نو هیله لرم په تاسو باندې غږ کوم جناب رئیس صاحب، د بودیجې په کمیسیون باندې غږ کوم چې د بودیجې اړوند ټول مسایل د زر را جمع کړي، د بودیجې مسوده د تالار ته راوړي تر څو د ولس استازي تصمیم ونیسي په دې نه. دوهم جناب رئیس صاحب د څو ورځې کېږي ډېرې ورځې کېږي چې په ټول افغانستان کې ترانسپورت په ټپه ولاړ دی، ولې حکومت هیڅ توجه نه ده کړې، تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د حکومت نه توجه، د حکومت مثبت ځواب نه ورکول لامل د دې شو چې د هرات په ګمرک کې په 200 میلیونه یا د دې نه زیات ډالر توان تجارانو ته واوښتی ورې واخیست. که چیرې دا لارې خلاصې وای ترانسپورت خلاص وای دومره موټر هلته نه جمع کېدل. حکومت دې دا نادیده نه نیسي، کم دې نه نیسي، د هغه د موټروانانو یا د ترانسپورت اتحادیې ته دې مثبت ځواب ورکړي. دریم د افغانستان ټول تجارت هغه تجارت چې پیسې لیږدول کېږي په ټپه ولاړ دی، ځکه سرای شهزاده د افغانستان ټولې صرافۍ بندې دي. ولې د افغانستان بانک حکومت ورته مثبت ځواب نه لري. د افغانستان بانک چې کوم شرایط ورته وړاندې کړي د امریکې په سطح شرایط ورته وړاندې کړي. حال دا چې دی په افغانستان کې د ګوتو په شمېر بانکونه لري، دوی دومره سهولت نه لري چې دوی تجار ته ورکړي، صراف ته ورکړي، ولې شرایط یې د امریکا په سطح ورته ایښي دي. حکومت دې په دې کې بې اعتنایي نه کوي. د دوی غوښتنو ته باید عاجل او مثبت ځواب ووایي. مننه. کور ودان. تشکر مقبل صاحب. محترم شاپور حسینزوی. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب او هیئت اداری او معزز وکیل صاحبانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وکیل صاحبانو تاسو په ډیرو موضوعګانو په هغه خبرې وکړې. زه راځم دا د یکشنبې ورځ د ګلبدین څرګندونو ته چې د پر یکشنبې په ورځ باندې د بیا خپلې خبرې کړي. نو زه نه پوهېږم په ګاډو واډو یې سر سوی ده. تا خو دا 5 نظامو کې تر وګوره ماتې وخوړله. ته یو ناکامه او پاتې څیری چې په 5 نظامو کې ته ناکام راغلی. نور د خدای خاطرم وکړه، د نصیحت دی که څوک نه چې موږ درسو کینه په کور کې کینه دا وطن نور لانجو ته مه باسه. تا نه څوک ګیله نه کوي چې راسه ته د دې وطن سرنوشت باندې خبرې وکړه. زه نه پوهېږم چې تا ادرس کوم جینه ده. راځم دې ته چې که دا وارې که دغسې کار دې وکړه موږ د تا په وړاندې راجګېږو، د تا د خلکو د تا د پلویانو په وړاندې موږ اقدام کوو. موږ دغه د تا په سر باندې دا وطن بیا په لانجو ته نه بیایو. د مجاهدینو وخت د ویر څه د وروسته د داود خان وخت نه رادې خوا ته په کوم سیاست کې کامیاب راغلی. نور به په دې وطن باندې مسخرې نه وای. قرار په جای کېنه او سپینګیره نور تا نه څوک ګیله نه کوي چې ته سیاست ته راوځه. تیار نظام جوړ چې ته کې راننوځې بیا هغه نظام ګډوډ شي. نو نور غوښتنه مې درنه دا ده چې نور حرکات مه کوه. که حرکات دې وکړه د تا په وړاندې باندې موږ راجګېږو، حرکات هم کوو، مظاهرې هم کوو او نه دې منو نه دې غواړو. نه تا نه څوک ګیله کوي چې ته په سیاست کې وغږېږه. دا څرګندونې د دې وطن په خلاف دي، د دې وطن په ورانولو دي. د تېرې ورځې چې دا کومې څرګندونې کړي نور د خدای په لیاز ځان چپ کم د غلی نه نوځه. تا نه څوک ګیله نه کوي. بل راځم رئیس صاحب رحماني تاسو د 9 په بودیجه کې دغلته د کمرزاني صاحب د یو د بودیجې رئیس دغلته گزارش ورکاو او ټولې معاملې کړې ما نه پرېښودل. دغه میزو چې رئیس صاحب رحماني توجه دې غواړم په تیر کال کې دغلته ما هغه نه پرېښوده گزارش چې بیا دغلته وکیل صاحبان را باندې راټول څه هماغه گزارش یې ور نه کړه تا بودیجه پاس کړه. نو رئیس صاحب د خدای په خاطر د ملت د افغانستان په خاطر په دې باندې دغه وکیل صاحبانو ته ته وایي رحماني خو هغه ګریوان نه ده نیولې. که ته وغواړې ته د موږ رئیس یې ته دې کې هغه را مخکې کوی سې. هغه چا خبره من جګري وکړه
دا پاس که دا بودیجه پاس که منګه هیڅ هم نه غواړو اول لکه نه ده زه هیڅ هم نه غواړم دې بودیجه کې راتلونکي کې یو بل هغه پلان ورته جوړ کړئ د را روان کال لپاره بیا به دغه لانجې نه وي دغه تعطیل به نه وي نو د ټولو وکیل صاحبان نه مې تقاضا ده چې دا بودیجه پاس کړي او د معلمینو هغه به ورته نه نیسو چې تشکر محترم دکتر یک دقیقه دیگه وقت بده شاپور صاحب که گپش باید نو رئیس صاحب تقاضا مې تا نه دا ده چې ته د هغه کې د موږ تالار کې ته منجګري وکړه دغه ګوره دغه ټول ولس دې ته په توجه ده چې پارلمان څه کوي او ارګ څه کوي که د دې وطن بچی په دې منځ کې ته سوله وکړه موږ هم د دې وطن بچي موږ په بودیجه کې هېڅ هم تعطیل نه غواړو دا څه چې تعطیل کې راوستی دا مننه ترې کوو کور یې ودان او نور د بودیجې کمیسیون خو څه دی نه ده چې اوس ټول یو څو کسان به کې ښي هغه به څه نه غواړي او یعنی یو تعداد کسان دي چې هغه خپلې منافع پکې لټوي نو زه غواړم ټولو وکیل صاحبانو نه مې خواست ده چې د خدای په خاطر دغه بودیجه پاس کړي را روان کال لپاره یو پلان یې طرحه ورته جوړه کړي بیا به نه مشکل رامخته کېږي او نه به دا غي نو بل راځم دې ته چې د صرافانو خبره ده د ترانسپورټ خبره ده د ګمرک خبره ده چې ټول تجاران له هغه سره مخ سوي دي حکومت نه مې هم تقاضا ده چې دوی سره مرسته وکړي په دې ټولو برخه کې او مننه رئیس صاحب د وخت نه دی کور ودان تشکر محترم دکتر سمدور به نام خدا به اجازه جناب رئیس هیئت محترم اداری همکارای محترم روز همگی بخیر ما در قدم نخست از نیروهای دلیر امنیتی ما تشکری میکنیم که در این شب و روز عملیات خاصی را در قلب دشمن در ولایت بغلان داشتند دستاوردهای خوب داشتند ما همیشه به این فکر نباشند که انتقاد میکنیم کارهای خوبشان را تقدیر میکنیم موضوع دوم جناب رئیس صاحب حادثه گمرکی هرات واقعا حادثه خیلی تکان دهنده است و تجار ما باید این قضیه جدی پیگیری شود یک هیئت از طرف تالار تعیین شود تا این موضوع را پیگیری بکنه و موضوع دیگه هم موضوع ترانسپورت است که مدت زیادی است که شرکت های ترانسپورتی اعتراض دارند به یا هیچ کس هیچ بخش حکومت جواب نمیگه و چیزی واقعا متعجب کننده ای است که یک آدم مجهول الهویت که هویتش هم معلوم نیست و او طرف از طرف تالار هم رأی نگرفته در بانک مرکزی وضعیتی را بالای صرافه آورده که واقعا تمام کاروبار تجارای ما در کشوری که ما و شما زندگی میکنیم بیشتر کارها را صرافا میکنن تعداد بانک ها کم است بر رکود مواجه شده در این قضیه جناب رئیس صاحب جدی باشین یک آدمی که به این وطن دلچسپی نداره قانون آمریکا را آورده در اینجا پیاده میکنه این موضوع را جدی بگیریم و دیگه از کمیسیون مالی و بودجه واقعا تشکری میکنیم که در این شب و روز سخت کار میکنند و در 2 سال اخیر کمیسیون مالی و بودجه قسم با بودجه برخورد کردند نه تنها وکیل صاحبا تمام مردم افغانستان میدانه که در بودجه چی میگذره چی پنهانکاریایی را در این سالها حکومت داشته ما دیروز در یک برنامه با مشاور وزارت مالیه بودم اونا میگن در سند بودجه اخیر از بودجه دسترخوان ملی را بیرون کردند مشاوری از اونا تایید میکنه که ما دسترخوان ملی را از بودجه بیرون نکردیم یعنی خاک به چشم نمایندای مردم زدن و خاک به چشم مردم افغانستان زدن کارهای دسترخوان ملی عملا جریان داره من خواهشم از کمیسیون مالی و بودجه ای است که یکی ماده 35 اصولنامه را از سرش تجدید نظر بکنند و دیگه در اصولنامه ماده های را بگنجانند که وزارت مالیه در رابطه با دسترخوان ملی در رابطه با واحد عملیات پولا را در کودهای دیگه جابجا کردند که پس در آخر سال تعدیل بیارند دست وزارت مالیه را از تعدیل کودا که پولا را جابجا میکنند قید شود که تا دوباره پارلمان و مردم افغانستان وزارت مالیه و دستگاه مفسدی که در اونجا یک بخشی که میشیشته به مردم افغانستان فساد طراحی میکنه دستشان بسته باشه و مردم افغانستان تشکر محترم گلرحمان همدرد
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس، ما میخوایم در مورد بودجه صحبت کنم. واقعا صدای ولسی جرگه در قسمت خصوصا معاشات معلمین در خور ستایش است. تا جایی که ما میدانیم حکومت امکاناتی که داشته، منابعی که داشته، یک کد مشخص به خاطر ازدیاد معاشات معلمین در نظر گرفته و با فکر ما 1.7 میلیارد افغانی هم در او کد اضافه شده و قرار است که مبالغ دیگه هم در اونجا اضافه شود. و حالی که مسوده سوم آمده و در کمیسیون تخصصی نمو بودجه است، تا جایی که ما معلومات دارم امو 18-19 موردی که بود و کمیسیون به حکومت داده بود و حکومت تا جایی که ما معلومات دارم برایشان جواب هم داده، ولی با وجود از هم یک قسم دیده میشه که تعداد محدودی در این کمیسیون این بودجه را گروگان گرفته. لازم است و حکم قانون اساسی هم است ماده 103 که بعد از مسوده سوم باید سرپرست وزارت مالیه، معین صاحب و همکاران دیگهش اینجا می آمد در مورد مسوده سوم توضیحات میداد، در روشنایی توضیحات از او نماینده های ملت تصمیم می گرفت. مگر حالی که ما می بینیم امی 3-4 وکیل صاحبای بودجه را گروگان گرفته. این در تالار اختلاف نظر، اختلاف دیدگاه یک امر طبیعی است. مگر هم پیشنهاد مایی از جناب رئیس امروز روزش مشخص کنین که در کدام روز مسوده سوم میای برای گیری گذاشته میشه. از این زیاد انتظار برای مردم سوال پیدا میشه، با مردم شک پیدا میشه. تقابل با حکومت به خاطر شاید معاشات نباشه، به خاطر اجنده های کشورهای بیرونی باشه، با مردم سوال پیدا میشه. خواهش مایی است، پیشنهاد مایی است که به این مسئله دیگه نقطه پایان گذاشته شود. جناب افضلی صاحب با من میگه وکیل صاحب در مورد حکمتیار صاحب جوابش ندادیم. ما گفتم حال رفاقت رحمانی صاحب زیاد است، شاید خودش جواب بده. من الله توفیق. تشکرم در صاحب. محترم مهدی راسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر. جناب رئیس، این جلسات به نتیجه است. امروز از این مجلس ما و شما هیچ نتیجه گرفته نمیتونیم و خلاف اصول است. دوستانی که اصرار دارند که بودجه باید هرچی عاجل نهایی شود، به ما و شما برنامه ریزی شده کار کنیم. زمان میتونیم بودجه را زود نهایی کنیم که در کمیسیون ها کار کنیم. در این مجلس عمومی ما و شما فیصله نمیتونیم برای رد و برای تاییدش، حالا که از هیچ گزارش از کمیسیون نیامده. پس تاکید داریم که کار در کمیسیون ها پیش ببریم. نظر کمیسیون ها نهایی شده در جلسه مشترک بره و جلسه مشترک هرچی زودتر نتیجه را به مجلس عمومی بیاره. در غیر از او این جلسات فقط وقت ضایع کردن و فرصت از دست میدیم و شما. موضوع بعدی، بعضی از وزارت ها و ادارات معاش کارمندان خود پرداخت نکردند. اونا گمان میکنند که از کارمندای خود به عنوان یک ابزار فشار سر ولسی جرگه استفاده کنه و اونا را تحریک کنه که ولسی جرگه مانع پرداخت معاشات شده از بابت بودجه. روز گذشته سرپرست وزارت مالیه صریح گفت که ما تمام معاشات اجرا کردیم. هر اداره که اگر معاش کارمندان خود به تأخیر انداخته، کدام مسائل سیاسی است و مسائل داخلی خود او اداره است. پس تمام مردم افغانستان و کارمندان ادارات بفهمند که هیچ مانع برای پرداخت معاشات از اونا از بابت بودجه وجود نداره. اگر معاشات از اونا پرداخت نمیشه، مانع در خود همان اداره است که باید او اداره حل کنه و موضوع را. بحث دیگر، متاسفانه در بودجه هیچ پیشرفتی به وجود نیامده. 5 مورد در کلیات وزارت مالیه با کمیسیون توافق کرده، اما در عمل هیچ تفاهم صورت نگرفته. در جلسه ای که ما روز گذشته بودیم، همین 5 مورد هم هنوز تفاهم نشده. موضوع افزایش معاشات، موضوع واحد عملیاتی، موضوع کدهای احتیاطی، همه از اینا هنوز هم اختلاف نظر وجود داره. ما اسناد داریم که در این روزا بعضی پروژه ها را از وزارت شهرسازی فسخ قرارداد کرده
چرا؟ و در او مکتوب نوشته کرده که انتقال پروژه از وزارت شهرسازی به واحد عملیاتی، یعنی که ارگ ریاست جمهوری حکومت برعکس هنوز به خواستای برحق ولسی جرگه و مردم افغانستان راسخ صاحب یک دقیقه وقت بده. بفرمایید راسخ صاحب. اینای خواستهای برحق نپذیرفته، برعکس یک واکنش و عکس العمل منفی و علیه خواستها انجام میدن. شما میبینین که این پروژه ها را فسخ قرارداد کرده و به واحد عملیاتی انتقال داده. موضوع دسترخوان ملی است، او را نامش تغییر داده، اما در عموم بودجه هیچ تغییری نیامده. ما درخواست داریم رئیس که شما به کمیسیون مالی و بودجه هنوز تاکید کنین که اگر وزارت مالیه قبول نمیکنه همین 12 میلیارد افغانی را برای افزایش معاشات، خود کمیسیون مالی و بودجه یک طرح را اینا پیشنهاد کنه به وزارت مالیه و به تمام مردم افغانستان اینا علنی کنه که ما این از کودهای غیر ضروری و این از اختصاصات غیر لازم یعنی پول ما پیشنهاد داریم که برای افزایش معاشات اضافه کنه. او وقت اگر قبول نکرد تمام مردم افغانستان و ملت افغانستان میدانه که اینا موضع خصمانه نسبت به ملت دارن. تشکر. تشکر راسخ صاحب. محترم حسینی صاحب. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت جناب رئیس هیئت اداری وکلای معزز. جناب رئیس، 2 روز قبل من میرفتم هرات، مسئولین کامیار افسر قوای مسلح ما را که زخمی شده بود آمده بود به مرکز جهت تداوی شده بود، پس او را از تیاره پایان کرد. جناب رئیس، تامین امنیت تیارات کامیار که یک شرکت مافیایی هست نیروهای قهرمان ما تامین میکنه، اما متاسفانه اینا افسران ما که زخمی میشه پس به خانه خود برمیگرده، اینا انتقال نمیده. جناب رئیس، ما از شما میخوایم که کمیسیون های مرتبطه هدایت بدین امرای وزیر دفاع داخل ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست عمومی هوانوردی تفاهم کنه که دیگه شرکت کامیار حق نداره منصوبین قوای مسلح را از تیاره پایان کنه. جناب رئیس، صدای ما سر جناب رئیس جمهور است. جناب رئیس جمهور، آیا شما خبر دارین که خانه ملت از شما ناراحت است؟ ملت افغانستان از شما ناراحت است. تجار، موتروانا، صرافان، کسایی که در افغانستان زیست میکنه از شما ناراحت است. آیا شما بالای کی حکومت میکنین؟ آیا شما خبر دارین این مشاورین شما برای شما گفتن که 15 روزه همین پایی اساسی و بنیاد چرخش اقتصادی افغانستان صرافا بسته هست، تمام ترانسپورت مسدودت، هیچ کس نمیتونه بریم بیان. جناب رئیس، با به خاطر بودجه 1 ماه تعطیلی های خود فدای سربازای خود، معلمین خود، مامورین خود کردیم و کدام هدف دیگه هم نداریم. معامله هم صورت نگرفته و اما جا دارد که از کمیسیون بودجه و مالی از صمیم قلب تشکر کنم. من من یک کارمند استخباراتی تمام مسائل مو به مو زیر نظر دارم. او کسا وکیل صاحبای محترمی که من از اونا خواهش میکنم بیایم متفق شویم، این کارمنده که برای ما و شما وزارت مالیه مقرر میکنه یا کس را مامور مقرر میکنه، این به درد ما و شما نمیخوره. بیایم که از حق مردم خود دفاع کنین. دوم، جناب رئیس، سرپرست وزارت مالیه به خانه ملت نمیتونه آماده، به خاطر که او سرپرست است تا فعلا از خانه ملت رأی نگرفته. کجا شد وزیرای مالیه که قبلا مقرر کرده بود که میلیون ها میلیون پول مردم کشید بالا، فعلا با آمریکا و لندن و فرانسه زندگی میکنم. ما بیترین اقتصاددانا را داریم در افغانستان، بیترین دکترا را داریم در افغانستان در بود اقتصادی، چرا اینا را مقرر نمیکنه؟ هرگاهی که میخوای وزیر مالیه باید از خارج بیایه میلیون ها میلیون دلار سرمایه ملی را بکشه، بعدم فرار کنه، نمیتونه ور مرکز عدلی و قضایی بگیره نه سارنوالی. جناب رئیس، گمرک هرات اتفاقی آتش نگرفت، عمدن او را آتش داد.
مسئولین مافیا و دست بیرونی ها بود، او را آتش داد و مدارک هم پیش ما هست که اگر مرجی عدل و عادل و عدالت خواهی باشه ما بر اونا تسلیم میکنیم. گمرک هرات متعلق به تنها گمرک هرات نبود، سرنوشت تجار موتروانای سر تا سر افغانستان با آتش کشید. جناب رئیس، دیگه حکومت حق نداره قاتلین ملت افغانستان رها کند. 6000 جانی را رها کرد، جنگ افغانستان به بحران برد. باز قرار است به اخطار ما و شما و دیگه باز 7000 دیگه قاتل رها شود. بناهن تا طالب پای میز مذاکره نمیشینه، یک دقیقه وقت بتین به حسینی صاحب. یک دقیقه وقت بده حسینی صاحب. جناب رئیس، تا طالب ها پای میز مذاکره نمیشینه، آتش بس اعلام نمیکنه، ما به یک فرد طالب دیگه از بند ملت افغانستان اجازه را بر ارگنشینا نمیده که هر معامله سیاسی به نفع خودشان باشه رها کنه که به ضرر ملت بود. باز هیچ ملت پیش زیا قصه نداره. بنان هر وقت که آتش بس عمومی اعلام میکنه پای میز مذاکره طالب میشینه و از قانون و ملت افغانستان حمایت میکنه. مشکل نداره دروازه زندان یلا کنه، بیایه اونا مثل متواقی افغانا در افغانستان زندگی کنه. تشکر. وکلای محترم، ساعت امتیازی تمام است. 1.5 ساعت امتیازی شد. به خاطر که تمام صحبت های وکیل صاحبا سر بودجه بود، میشه که وکیل صاحبا در کمیسیون های خود برن سر بودجه کار بکنن. وکلای محترم، چند نفر مانده خردمند صاحب؟ تعداد زیاد مانده، اگر 5-6 نفر وقت بتیم هم کارا را خوب است رسیم. چند نفر مانده؟ به تعداد 12 نفر مانده رئیس. میشه 6 نفر وقت بتیم. نه باز تعویض میشه. خیر از 10 نفر وقت بتیم رئیس. 2 دقیقه برشان وقت میتیم، انشالله به هم اگه نوبت میرسه. اگر 2 دقیقه وقت برشان بتیم نوبت میرسه رئیس به کلگی. وکلای محترم، باز امی اصول باز مشکنه در رابطه. جناب رئیس، با معذرت قبل از اینکه اگر جنبندی بکنین، قسمی که همکارای در جریان هستین، مادر همکار خوب من محترم زلمه نوری صاحب به رحمت حق پیوستن، اگر یک دعا کنیم به خاطر خوشنودی روحشان خوب میشه. جناب مختوم صاحب عبدالله اینجا تشریف دارن، فکر کنم. مظاهره چیا؟ محترم الفت صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وجعل الجنة مسواه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله.
وقت به خدمت صاحب گپ محترم اتل صاحب وکلای محترم فکر میکنم بر ارتباط همون رهبر جمعیت اصلاح همون که ترور شد یک چند نفر رو از کمیسیون امنیت داخلی اسد صاحب هم بگیرین از قضایی و عدلی اسد صاحب که امرای مدبر صاحب یارباز صاحب یا یارباز صاحب چیزام است اگر زمان نشه را مزارچه رو بینی که چی میگن که اسد صاحب اگر خرمان صاحب وقت بته وکیل صاحب اتل صاحب بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم جناب رئیس صاحب اداري فلاوی درنو وکیل صاحبانو سلام سهار مو نیکمرغه رئیس صاحب بودیجه سیاسی نه بلکې تخنیکی بحث دی او کمیسیونونه دي د بودیجې کمیسیون سره په ګډه کار وکړي هر څونه عاجل چې کېدلای سي بودیجه دې جوړه تالار ته دې راوړل سي او د وکیل صاحبانو نظر دې پر واخیستل سي وروسته ته هغه غوښتنو چې هغه د ملت غوښتنې وي د ولسي جرګې غوښتنې وي د هغې ځای پر ځای کول په بودیجه کې د هغه نه بعده باید تصویب سي تر څو د ملت ستونزې ورسره حل سي دوهمه مسله د لوی لارو بندېدل د لویو موټرونو د ډریورانو څخه باج اخیستل یو لویه ستونزه ده رئیس صاحب ترانسپورټ وزارت او پر امنیتي منصبینو باید غږ وسي چې دغه مشکل هر څونه عاجل کېدلی سي حل سي دریمه موضوع د صرافانو ده د افغانستان صرافان په یو لویه ستونزه کې دي اوسنی سرپرست یا اوسنی غیر قانوني رئیس د افغانستان بانک اجمل احمدي د ټولو اصولو خلاف خپل کار د مخ وړي او موږ ته ستونزې جوړ کړي د افغانستان ملت ته ستونزې جوړ کړي باید جدي توجه وسي بله مسله د هرات اسلام قلعه د ګمرک مسله ده رئیس صاحب یو پلاوی وټاکي تر څو ولاړ سي او دا موضوع وڅېړي چې ولې او په څه خاطر باندې دا پیښه رامنځته سول او د ځینې تجاران او خلکو مالونه ورک سوي دي غلا سوي دي دا باید جدي بررسي سي زموږ په افغانستان کې د هغو مشرانو سره چې هغوی په واقعیت افغانانو وایي د افغانستان لپاره کار وکړي زه د یو افغان په صفت د ښاغلي حکمتیار صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې د یو معزز مشر په صفت په افغانستان کې کښېنه په ډیر عزت راغلی وي اما متاسفانه هغه عزت یې ونه ساتئ هغه پردی اجنډا وي چې هر څوک درکوي نور ته سپین ږیری تکلیف لري د خلکو په خبره مزه په افغانستان تشکر اتل صاحب محترم آخونزاده صاحب وقت بسیار کم داریم حاجی صاحب شاپور خان بفرمایید آخونزاده صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د جناب رئیس صاحب او د ټول وکیل صاحبانو په اجازه سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جناب رئیس صاحب بودیجه باندې چې هر څوک د تایید وایي هغه د چا د خوا څخه پوه سوي دي چې بودیجه دې بس دستي تایید سي بودیجه مشکلات لري جناب رئیس صاحب بودیجه باید د کمیسیون د خوا څخه صحیح جوړه سي موږ د کمیسیون څخه ډیره مننه کوو هر وکیل صاحب چې کوم مشکل لري واید سي د بودیجه کمیسیون ته خپل نظر ورکړي 22 میلیونه افغانۍ د یوه معاون دوم د باج موثر پر مریضۍ باندې مصرفیږي دا موږ نه منو تر څو چې د اجرانو او د سربازانو او د معلمینو معاش لوړ نه سي په هیڅ صورت بودیجه موږ ته قابل د قبول نه ده موږ یې ردوو دغه وکیل صاحبان څه د 15 نفره چې په پارلمان کې ګرځي د دوی څخه خواهش کوم چې د ورور په حیث خواهش کوم د عزت په حیث ورته وایم چې دغه خبرې د ارګ څخه دلته موږ ته مه راوړئ بې اتفاقي په پارلمان کې مه اچوئ مه د رحماني صاحب په ضد کار کوئ مه زموږ په مابین کې بې اتفاقي اچوئ چې بودیجه داسې کوئ پلانکی داسې کوي پلانکی داسې کوي خواهش دې کوم نمونه نه اخلم د دوی عزت ته تاوان رسیږي او دویمه موضوع د ترانسپورت او د دوی لارو خلاصول دي دا حکومت که پر خلکو حکومت کولی 10 ورځې کېږي د مسلمانانو لارې هم بندې دي او صرافۍ هم بندې دي دا حکومت تر اوسه حیات ورسره کښېنولی نه دی دا حکومت و خلکو ته احترام نه لري دا حکومت د خلکو پر زړونو حکومت نه کوي دا دیکتاتور حکومت دی چې پر خلکو کوي درېیمه موضوع مې دغه مظلومو خلکو ده چې نن په ملت کې ژوند کوي
او د حکومت او د طالبان د خوا څخه ظلم ورسره کېږي جناب رئیس محترم هېڅوک یې اواز نه پورته کوي اما که موږ ماسې د بودیجې یا د یو داسې خبره وکړه چې سیاسي خبر د ټولو خبرې په پارلمان کې راپورته کېږي خواهش کوم د ټولو ورونو څخه چې موږ او وکیل صاحبان د ملت نمایندګان یو موږ ته ملت رایه راکړې ده او زموږ ته ملت خواهش کوي او موږ باندې ملت حق لري چې دوی هغه قانوني او هغه شرعي تشکر آخوندزاده صاحب. محترم قلاتوال صاحب. د لوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه جناب رئیس اداري پلاوي او د ملت محترم استادو السلام علیکم سهار مو په خیر. جناب رئیس صاحب یو شمیر دوستان یا سیاسي شنونکي نظر ورکوي چې افغانستان د بحران طرف ته روان دی اما موږ وایو چې نه افغانستان همدا اوس په بحران کې دی. بحران د دوی له نظره تعریف څه دی زه نه پوهېږم. وګورئ چې دا اوس زموږ سوداګریزې چارې په ټپې ولاړې دي. له څو ورځو راهیسې چې د کابل قندهار لویه لاره د باروړونکو موټرونو پر مخ باندې په دې خاطر بنده ده چې په لاره کې پولیس ورڅخه خازي او پیسې اخلي. صرافانو په سراسر د افغانستان کې اعتصاب کړی دی د خپلو حقوقو د اعادې دپاره. راکړه ورکړه د اسعارو په صورت قطعي سره اوس بنده ده. د هرات د ګمرک غمیزه دغه ناورین چې تر 100 میلیونو ډالرو زیات زموږ سوداګرو ته تاوان واوښت. د یو شمیر سیاسیونو بې مسؤلیته څرګندونې او هغه ازمودن خطاست. بهتره به دا وي چې خپل بیکګراوند ته هر زموږ سیاسي مشر لږ نظر واچوي او د هغو پر بنا باندې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب او همدارنګه په افغانستان کې د یووالي د تامین په هکله باندې څرګندونې وکړي. داسې نه چې د غوټې په سر باندې بله غوټه واچول سي او دا حالتونه پخوا هم افغانستان اصلي موخې ته نه ورسولی له دې وروسته یې هم نسي رسولی. جناب رئیس صاحب د کابل په ښار کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې له امله به تاسو خبر یاستئ د 15 دقیقو لار په نیم ساعت کې څوک نسي طی کولی. د دولتي دوايرو کې د بیروکراسۍ شتون زه یوه بیلګه درته راوړم. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت یو څانګه ده د قوای بشري په نوم باندې شاید شمشیره. تشکر قلاتوال صاحب. محترم اینامی صاحب. ببخشید. تشکر به اجازه رئیس هیئت اداری وکلای محترم. همکارای بسیار عزیز سر کمیسیون مالی و بودجه یگان گپایی بود. حقتان هم است. موضوع بودجه افغانستان منحصر به کمیسیون مالی و بودجه نیست. بودجه مردم است. هر یکی از اعضای ولسی جرگه حق دارند در روشنی قرار داشته باشند و همیشه مراقب اوضاع باشند. وکلای محترم در این روزا بودجه را به سمت سوی شخصی شدن میبرند و گاهی میگن که با بودجه برخورد سیاسی میشود. ما در کمیسیون مالی و بودجه ما بدون قسم براتان میگم که ما در اونجا ما عسکری کسی نیستیم. ما سربازی سرسپرده مردم افغانستانیم. بودجه را گروگان نگرفتیم. بودجه این رقم است. اگر احیانا ما بودجه را مطابق میل حکومت اگر ساختیم شما بگین که معامله کردن یا این که از طاقت و توان حکومت هم ما بالاتر توقع داشتیم در اون صورت هم شما حق دارین گپای با آدرس ما بگوین. در بودجه شما ببینین معاشات وقتی که ما خط سر قرار دادیم هر روزی که ما سر معاشات میایم اونا در گپ قبول میکنن اما وقتی که در عمل میگیم که شما 6 میلیارد برای ازدیاد یا تعادل یا متوازن ساختن معاشات بگذارین در یک کود علایده با سری از اونا توافق نمیکنن میگن پول پیدا نمیشود در حالی که ما منبع تمویلش هم داریم. یکی از منابع مهم تمویلش است که ما و شما در سال 1399 نسبت به سال 1417,000 نفر تشکیل بیشتر داشتیم اما در بودجه سال 1314
تشکر اینامی صاحب. محترم اخلاق صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، همکارای محترم، مطابق ماده 99 قانون اساسی که در اونجا آمده که اگر بحث بودجه یا چند موضوع مهم دیگه که از تا تصویب نشده مجلس به رخصتی نمیره، هیچ برداشت وجود نداره که ما دیگه اجنده ها را در مجلس گرفته نمیتونیم. بنابراین جناب رئیس صاحب، اگر مجلس به رخصتی هم نمیره، جلسات ما و شما به صورت عادی باید ادامه داشته باشه. در هیچ جای قانون اساسی نیامده که ما دیگه اجنده ها را کمیته رؤسا نمیتونه در مجلس بیاره. یک بحث دوم مسئله بودجه است. جناب رئیس، مسوده سوم تقریبا 2 هفته میشه که در کمیسیون بودجه آمده. هفته پیش روز یکشنبه ما در کمیسیون فرهنگی جلسه داشتیم در رابطه با بودجه. نظریه اختلافی بود. معمولا هر قانون یا هر طرحی که میآید در کمیسیون ها میره یا تایید میشه یا رد میشه یا به صورت اختلافی گزارش میشه. بعداً تکلیف در خود تالار معین میشه. بنابراین ما تقاضای ما است که حداقل در روز شنبه یا یک شنبه کمیسیون محترم بودجه جلسه مشترک کمیسیون ها را دایر بکنه و باید بودجه سرنوشتش مشخص شود. ما از اعضای محترم کمیسیون بودجه تشکری میکنیم که وقت زیاد خود اختصاص دادن به بحث روی بودجه. بحث تعدیل معاشات یا افزایش معاشات برای اعضای مجلس نمایندگان مهم است و یک خط سرخ است، اما یک طرح نیست که در 1-2 هفته خلاص شود. باید این رویش به صورت اساسی، یک طرح اساسی باید رویش بحث شود و ما فکر میکنیم که در این قسمت خوب است که از وزارت مالیه در اصول نامه بودجه یک تعهد گرفته میشه و او تبدیل به قانون شود و این باید در یک فرصت مناسب رویش کار صورت بگیره. امیال پروژه های انکشافی متوقف مانده. کسایی که قراردادی هستند اینا میگه که 2 ماه میشه ما شما را ندادن. مردم یک عالم متاسفانه از این تشکر اخلاق صاحب. محترم حاجی صاحب اقبال صفایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس صاحب، وکلای محترم، جناب رئیس صاحب، در چند وقت است که 3 موضوع بسیار مهم اقتصادی در افغانستان رخ داده. متاسفانه تاجرای ما بسیار آسیب دیده و قشری است که امروز افغانستان سر سکتور خصوصی سر تاجر خود استاد است. یکی موضوع حریق شدن گمرک هرات است که با صدها میلیون دلار مردم افغانستان تاجر خسارتمند شد. مسئله بودجه ملی افغانستان است که فعلا با وکلای افغانستان هم تقریبا در ارتباط با افزودی معاشات و کارمندا یک خط سرخ پیدا شد. و از طرف دیگه مسئله صرافات جناب رئیس صاحب که امروز مردم افغانستان کلش متوجه از این است که تمام مسائل تجارتی افغانستان توسط صرافا حل فصل میشه. او قدر مردم با بانک‌ها اعتنا نمیکنن و تمام سرمایه‌گذاری، کاروبار، تجارت مردم، پروژه های انکشافی کلش از طریق صرافا پیش میره. این 3 موضوع بسیار مهم است که جناب رئیس صاحب ما شما مسئولیت داریم من حیث نماینده مردم در این بحث داشته باشیم و افغانستان از این رکود اقتصادی باید بکشیم. حکومت در قسمت از اینکه کدام کارمندای غفلت کرده در هرات چرا موترها را به صدها موتر یا 1000 موتر استاد میکنه به نوبت، با وجودی که مردم تاکسی یا محصول خود داده چرا موترها استاد شده و اینقدر حریق شده، چرا در اینقدر وقت در گمرک اسلام قلعه تدابیر درست گرفته نشده بود. در این رابطه باید جوابگو باشه. حکومت جوابگو است و مجبور است برای مردم جبران خساره بده و مامورین غفلت کرده غیر از اینکه جزا میبینن تاوان باید بتن. هر چیزی که ملکیت دارن چیزی دارن باید ضبط شود و تاوانی مردم داده شود. در قسمت بودجه جناب رئیس صاحب درست است که امروز کمیسیون مالی و بودجه و دیگر وکلات در کمیسیون ها کار میکنه. کار کمیسیون مالی و بودجه قابل ستایش. تشکر جناب حاجی صاحب. محترم ناصری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه رئیس صاحب و دوستان، جناب رئیس صاحب، پارلمان یک صنف مشخص درسی نیست که هیچ وکیل گپ زده نتانه و به شکلی که چند نفر میگه به مو شکل گپ بزنه. وکیل هزار ولایت آمده اختیار خود داره. شخصا خود ما همیشه از حکومت و دولت دفاع کردم و دفاع میکنم و هیچ کاری حکومت خلاف قانون نمیدم.
دیگه برای از دوستای خود خواهش میکنم که ما را اینجا متهم نکنه که فلان که دولتی است. بله دولتی هستیم، حکومتی هستیم، بودجه میفهمیم در گروگان گرفته شده. کسایی که امکانات داره، پول داره، پیسه داره برایش معلوم نمیشه و کسی که 5000 افغانی معاش داره برای زنا معلوم میشه. هر کس صلاحیت خود داره، هر کس مسئولیت خود داره. ما گفته میتونیم که بودجه در گروگان گرفته شده بین چند نفر سیاسی. تشکر. محترم رحمان تشکر وکلای محترم. باز دیگه 6 نفر پوره شد که آخرین سخنران رحمانی صاحب است. اگر کی است؟ رحمانی صاحب است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، ما بسیار کوتاه می‌خوایم روی چند موضوع صحبت بکنم. اگر فاجعه مثل فاجعه هرات در یک از کشورهایی که رهبران او مسئول است اتفاق می‌افتاد، تمام مسئولین درجه اول کشور استعفا می‌دادند. اما متاسفانه ما میبینیم که نه رئیس جمهور، نه معاونینش، نه حتی یک وزیر نمیره به هرات تازی مردم دلجویی بکنه، عملا فاجعه از نزدیک ببینه. و بعد به حال حکومتی که رئیس گمرکش میگه ما بعد از این فاجعه عظیم درس گرفتیم که گمرک به یک اطفائیه ضرورت داره. این نهایت بی‌مسئولیتیه، نهایت بی‌شرمیه و نهایت مسئولیت ناشناسی است. جناب رئیس، ما میخوایم یک هیئت از مجلس بره و این قضیه رو بررسی بکنه. یک فاجعه اقتصادی کلان در این کشور بوده که همه کشور متاثر کرده و عوامل رو شناسایی بکنه و قضاوت خود را داشته باشه. بحث صرافا رو نمیگیم چون همه دوستا اشاره کردن. گرفتن شغل صرافا به این معناست که یک بخش عمده چرخه اقتصادی کشور شما تعطیل بکنید. امروز رئیس ما در شاهراهای کشور میبینید شاهراهای کشور مسدوده. کدام حکومت داری، کدام جمهوریت، کدام امنیت؟ ما میبینیم که وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر میشه. در باب بودجه همون کسایی که مورد خطاب قرآن که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، ما و شما حساب ما به مثقال و ذره است. امروز ملت افغانستان فهمیده که این بودجه غیر عادلانه است، ظالمانه است، معطوف به فساد و دزدی و پروژه سازی است. جناب رئیس صاحب، کسانی که تجویز میکنه در بودجه‌ای که جز فقیرترین کشورهای جهان که 69 میلیاردش فقط خرج چوکی شود، میلیون ها و صدها میلیون در واقع افغانی و میلیاردها افغانی خرج مد و دیزاین و فشن شود، اونا باید یک مجدد سمون وقت بته قطع که بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از جناب رئیس وکلای عزیز، جناب رئیس، ما در رابطه به آتش سوزی که در ولایت هرات رخ داد میخوایم خدمت شما چند مورد عرض بکنم. جناب رئیس، هزارها موتر متاسفانه سوخت. وضعیت بد اقتصادی تجار ما هر روز بیشتر میشه. ما از شما میخوایم جناب رئیس محترم یک هیئت مشخص به خاطر از این موضوع تعیین بکنین تا بتونه صدای مظلوم تجار عزیز ما که با عشق و علاقه و صداقت به خدمت مردم خود هستند به مواردی که اونا میخوان بررسی کنه و رسیدگی کنه. جناب رئیس بزرگوار، ما از شما میخوایم که امروز یک هیئت مشخص بشه و این هیئت برن به خواستای بجا و منطقی از اونا لبیک بگن و دوباره بیان با حکومت شریک بسازن. جناب رئیس، هزارها موتردار متاسفانه از این آتش سوزی متضرر شده. صدها تاجر ما متاسفانه ورشکست شده. ما هر روز شاهد اعتراض و دادخواهی هستیم. طی 4 یا 5 روز گذشته متاسفانه صدای تجار ما هنوز حکومت مرکزی نشنیده که ما امیدوار هستم که صدای از اونا را بشنوین و به خواستای بجا و قانونی از اونا لبیک بگین. جناب رئیس، هیئت نمایشی ما نمیخوایم. هیئت میخوایم که نتیجه کار خود به زودترین فرصت تا 10 روز دیگر برای تجار عزیز هرات و کل افغانستان ارائه بکنه. یکی از پیشنهادات تجاری است، تجاری که متاسفانه متضرر شدن. جناب رئیس، میتونه حکومت به خاطر مشکلات اقتصادی از اونا همو برای 3 ماه 6 ماه الی 1 سال از مالیه ای که اونا مالک خوده که به افغانستان وارد میکنن میتونه او یک امتیازی برای از اونا بده، از اونا مالیه نگیره تا زمانی که بتونن همو مشکلات و همو ضررهایی که متقبل شدن برای از اونا داده شه. جناب رئیس، باز تاکید میکنم از شما این موضوع جدی بگیرین. بیش از حد تجار ما ناامید شدن. تعداد محدودی از تجار ما هم که مانده، شاید شهر خود یا کشور خود را
تشکر وکلای محترم. 45 نفر نصاب داریم، 30 تن از وکیل صاحبا صحبت کردین، در حدود 2 ساعت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وکلای محترم، در رابطه با بودجه هیچ غرض شخصی وجود نداره. وکلای محترم دقیق متوجه باشند. طرح متعادل سازی معاشات و تعادل در بودجه داخل تالار و کمیسیون محترم دینی و فرهنگی سرچشمه گرفته است و ما با اراده قوی آن را حمایت کردیم. در این زمینه اصلا قهرمان سازی وجود ندارد. ازدیاد معاش معلمین و اکثریت خاموش آرزوی همه ماست. بودجه حاضر به اختیار شما در کمیسیون های ولوسی جرگه قرار دارد. خواهش من از شما این است که به کمیسیون های خود در مورد بودجه بحث نموده نظریات خیش را رسما به کمیسیون مالی بودجه با یک نفر گزارشگر خیش معرفی نمایید تا سرنوشت بودجه هر چه زودتر حل گردد. هر روز ما شاهد مشکلات بیشتر امنیتی و اجتماعی هستیم. در کنار افزایش ترورهای هدفمند و تشدید ناامنی ها و جنگ های ویرانگر، اعتصاب و اعتراض شرکت های ترانسپورتی باعث گردیده که روند انتقال اموال تجارتی از بندرها به شهرها در حدود 19 روز می شود که به دلیل تکس و مالیه های گوناگون مشکلات در ترازوها و اخاذی شهرها متوقف گردیده است. اعتصاب صرافان برای تبادله ارز و انتقال پول مردم مشکلات اقتصادی زیادی را برای مردم به وجود آورده است. آتش سوزی وحشتناک در اسلام قلعه که باعث سوختن صدها کانتینر و اموال تجارتی مردم گردیده و سکتور خصوصی را در افغانستان ضربه شدید زد که باعث نگرانی شدید ماست. این آتش سوزی باید آسیب شناسی شود و عامل آن تشخیص گردد. اگر از فساد اداری در گمرکات جلوگیری می شد و روند طی مراحل اسناد گمرکی به سرعت انجام می گردید و خدمات ابتدایی هم وجود می داشت، با این فاجعه مواجه نمی شدیم. حکومت باید به خاطر حمایت از سکتور خصوصی جبران خساره نماید تا رونق اقتصادی به شکست مواجه نشود و همچنین با شرکت های ترانسپورتی و صرافان گفتگو صورت گیرد تا مشکلات موجود را حل نماید. من از نزدیک با رهبری اتحادیه صرافان دیدار داشتم و مشکلات آنها را شنیدم. عدم توجه و رسیدگی به مشکلات صرافها مشکلات اقتصادی و معامله های تجارتی را بیشتر از این آسیب میزند. به کمیسیون اقتصاد ملی وظیفه داده می شود که به حل مشکلات صرافان رسیدگی گردد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فرزندان صدیقی وطن هستند. آنها به خاطر حفظ داشته های مادی و معنوی ما آمادند که جانهای شیرین خود را فدا نمایند. خطاب به قهرمانان میگویم مبارزه شما در تاریخ ما سبز و در اندیشه ها باقی خواهد ماند. به کمیسیون امور دفاعی وظیفه سپرده می شود که بی‌عدالتی های موجود در این سکتور را بررسی و به حل آن اقدام نماید. باز هم اعتصاب دریوران و مشکلات ترانسپورتی مردم ما را به مشکلات گوناگون مواجه نموده است. به کمیسیون مربوطه هدایت داده می شود که با هماهنگی لازم و جدی با ادارات مربوطه راه حل برای پایان یافتن اعتصاب دریوران پیدا نمایند. به ارتباط صحبت‌های جناب حکمتیار صاحب، یکی از رهبران سیاسی کشور، یک از مزایای دموکراسی و آزادی بیان همین است که هر شخص می تواند نظریات خود را بیان کند. طبق مواد مندرج قانون اساسی، بیان نظریات مسئولیت حقوقی و قانونی ندارد، اما ابراز نظر و گفتار باید در چارچوب قانون باشد. وکلای محترم، در اخیر یک بار دیگر از تمام شما وکلای محترم خواهش میکنم که به کمیسیون های خیش حضور داشته باشید و هر چه زودتر نظریات خیش را به کمیسیون مالی بودجه بفرستید تا جلسه مشترک دایر گردد و به خاطر تصویب مجلس عمومی
تقدیم گردد. در صورتی که نظریات کمیسیونا به کمیسیون مالی بودجه رسیده باشه، هر چه زودتر کمیسیون مالی بودجه جلسه مشترک خود و آن ایسا خیل سا میگو نرسیده، بازم یک بار دیگر تاکید میکنم، از فردتان خواهش میکنم که در کمیسیونایتان تشریف داشته باشه، بودجه در کمیسیونایتان نظرتان است. میگویم ما میگیریم دوشنبه، ما خو میگویم که در کمیسیونا کار بکنه که بودجه سرنوشتش معلوم شود. خیر، وکلای محترمی که میگن که دوشنبه جلسه عمومی باشه، کارت سبز مخالف کارت سرخ. و آن باز اصولی صاحب انتقاد کرد، میگه که 45 نفر رای گیری میکنی. ما یک شنبه کمیته رؤسا را دعوت میکنیم، خدا مهربان است که تا یک شنبه موضوع بودجه حل شود. اگر حل نشده بود باز یک شنبه کمیته رؤسا را میخواهیم. شما از ما اخلاص است، تنها به حکومت صدا بکنه که حکومت اخلاص بکنه. جلسه ما در همینجا ختم است و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.